سترګې د انسان یوه بله عجیبه او نادره آینه ده او د انسان باطني صفات په سترګو کې معلومیږي. سترګې چې دي دا سترګې یو لوی علم ده، خپله سترګې یو لوی علم ده، په دې به ته بحث کوې او دا به ځان ته معلوموې چې سترګو کې څومره کمال ده. سترګې ډارول کوي، وعدې کوي، خبر در کوي، رعب در باندې اچوي. بیخي ډېرې خبرې دي پکې. کله چې ته ناست یې او د تا محبوب و جانان هم د تا سره ناست دی، رقیب ناست دی، د عاشق نه یې خبر چې دلته د ما او د معشوق رقیب ناسته، په سترګو کې دې پوی کوي. خبرې سوې د سترګو که نه؟ سترګو باندې چا ته وګوره وعدې کوي سترګې، چې چا سره په سترګو باندې داسې ورته وګوري پوهېږي چې وعده یې وکړله. سترګې باندې چې چا ته وګوري تهدیدوي. یوه لویه دنیا په سترګو کې پرته ده او د سترګو یو علم طوق الحمامه فی الالفة والالاف ابن الحزم الظاهري موږ د اسلامي نړۍ یو لوی عالم تېر سوی ده. په دې کتاب کې خو لږ بحث کوي، خو د سترګو یو لوی بحث ده.